یوه مهمه پوښتنه د زکات په باب کې هغه دا ده چې ډیر خلک د هغه په اړه پوښتنه کوي وایي موږ کورونه لرو چې په کرایه باندې مو ورکړي دي او یا موټر لرو په کور کې یا اسباب وسایل ماشینونه موږ اخیستي دي د کاروبار لپاره آیا په دې شیانو کې زکات شته ده او که نشته ګورئ دوستانو که چېرته تاسو دا شیان که هغه کورونه وي که ماشینونه وي اسباب وسایل وي یا موټر وي وغیره که تاسو په دې نیت باندې اخیستي وي چې دا موږ بیرته خرڅوو نو د ظاهره خبره ده چې د دې نه تجارتي اسباب جوړیږي کله چې دا د تجارت اسباب شو پراپرټي جوړیږي ترنه نو تاسو مجبوره یې چې په دې ټولو پیسو کې بیا زکات ورکړئ یعنی چې څومره پیسو باندې تاسو دا کورونه اخیستي دي مثلا ډیر خلک د راهنمای معاملاتو کې کارونه کوي او پراپرټي ډیلران دي یا مثلا تاجران دي شیونه اسباب وسایل اخلي غټ غټ ماشینونه دي شیان دي هغه غواړي بیرته یې خرڅ کړي یا د موټرو کاروبار کوي موټر راواردوي هغه بیا خرڅوي نو چې څومره پیسو باندې تاسو دا کورونه اخیستي دي یا مو موټر اخیستي دي یا مو اسباب وسایل اخیستي تاسو په دې ټولو پیسو کې زکات وباسئ لیکن که چیرته تاسو دا کور یا موټر یا اسباب وسایل د دې په خاطر اخیستي چې تاسو کار پې وکئ یعنی کرایه لاسته پې راوړئ کرایه پې وګټئ په خپله باندې دا شیان نه خرڅوئ د دې معنا دا شوه چې دا اسباب دا تجارتي اسباب نه دي نو بیا په تاسو باندې په دې کورونو کې په دې موټرو کې په دې اسباب وسایلو کې زکات نشته خو که دې نه کرایه راغله او بیا په هغه باندې کال هم تیر شو تاسو به د هغه کرایه کې بیا زکات ادا کوئ صحیح شوه مثلا ستاسو یو کور د 2 3 4 کورونه دي او د دې هر یو نه تاسو د دې په دې نیت باندې اخیستي چې زه بیرته نه خرڅوم زه په دې باندې ګټه نه کوم چې خرڅ کوم او تجارت پې وکړم بلکې د دې په خاطر دا ما اخیستي دي چې دا ماته کرایه راوړي یا د یو کور اخیستی یو د موټر اخیستی بل د مطبعه جوړه کړې ده اسباب وسایل ماشینونه پرنټرونه شیان پکې ایښي دي نو دلته تاسو دا د دې په خاطر نه دی اخیستي چې دا شیان په خپله باندې خرڅ کړئ بلکې د دې په خاطر چې تاسو ته پیسې راوګټي نو دلته په دې کور موټر اسباب وسایلو کې هیڅ تاسو باندې زکات نشته په کوم قیمت چې تاسو اخیستي دي په هغه کې زکات په تاسو نه راځي البته که دغو اسباب وسایلو شیانو یا کورونو تاسو ته دومره ډېرې پیسې یا کرایه راوګټله چې هغه تاسو سره پاتې شوه ذخیره شوې در سره او بیا په هغه باندې کال هم تیر شو نو تاسو به بیا په دغه مال کرایه کې بیا په تاسو زکات ورکوئ لیکن که چیرته تاسو ته کرایه راغله د کورونو نه او یا له موټرو نه یا له بل څه شي نه او تاسو هغه کرایه مصرف کړه د کال په جریان کې تاسو سره پاتې نه شوه نو بیا په هغه کې هم زکات نشته ده په دې هیله چې انشاءالله تاسو به پوه شوي السلام علیکم ورحمت الله که چیرې تاسو غواړئ همداسې ګټورې ویډیوګانې نور هم وګورئ زموږ فیسبوک پاڼه فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او رښتیا په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم زموږ ملتیا وکړئ او که چیرې تاسو غواړئ ښایسته لیکنې ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ